الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. زمونږ د دې درسونو موضوع د اهل الحديث عقیده، منهج، صفات او خصوصیات. او د اهل الحديث تعریف دا هم په دې کې ذکر تاریخ به هم پکې. اهل الحديث دغه خلق دي چې په قرآن حدیث باندې عمل کوي. تعریف وروسته ذکر کو د مقدمه په شکل باندې دغه نه مخکې یو څو خبرې لازم دي. په هر دور کې الله سبحانه وتعالی داسې خلق پیدا کړي چې هغه د سنت طریقو اهتمام کوي او دا ژوندی کوي. سنت طریقې په دې باندې عمل کوي او دا عقیده لري چې څوک د سنتونو خلاف عمل کوي دغه عمل باطل دی. او نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویل چې من رغب عن سنتي فليس مني، زما د سنت طریقو نه چې څوک اعراض کوي دا زما نه دی. دلته دا خبره یاد ساتئ، یو اعراض کول او یو عمل د سستۍ د وجې نه د بې پروایۍ د وجې نه کول، د دواړو کې فرق دی. اعراض چې څوک د سنتو نه کوي په دې باندې سړی کافر کیږي، انکار ترې نه وکړي، مخ ترې نه واړوي. او که یو سړی هغه سنتو ته معلوم دی خو لیکن عمل پرې نه کوي، نو د هغې کې بیا تفصیل شته. بعضې وخت کې سړی ګناهګارېږي، بعضې وخت کې نه ګناهګارېږي. دا به سړی دغه عمل ته ګوري چې دا په کومه درجه کې دی. خو په غیر د سنت طریقو نه عمل کول دا باطل. احمد بن ابي الحواري رحمه الله هغه فرمایي چې من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. څوک چې یو عمل وکړي په غیر د اتباع د سنت نه د عمل باطل دی. امام شاطبي رحمه الله دا قول ذکر کړی په الاعتصام کې. الاعتصام دا د امام شاطبي رحمه الله کتاب دی. او الله سبحانه وتعالی قرآن کې سخت یره ورکړې ده هغه چاته چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د امر نه خلاف کوي، د سنتو نه خلاف کوي. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. دلته امر نه مراد امر د نبی صلی الله علیه وسلم دی. د امام بخاری رحمه الله یو قول له ډېر ښکلی قول دی د دې اهل حدیث او د اهل سنت په باره کې، او دا یاد کړئ. هغه فرمایي افضل المسلمین رجل احیا سنة من سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد امیتت. افضل المسلمین رجل احیا سنة من سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد امیتت. غوره د مسلمانانو نه هغه سړی دی چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو نه یو سنت طریقه را ژوندی کړي، داسې سنت طریقه چې هغه مړه شوې وي. مړه معنا ده چې خلکو پرې عمل پرېښودی وي. امام بخاري صاحب دا روایت دا قول ډېر ښه قول دی، مزیدار. نصائح منهجیه په نوم باندې یو کتاب دی د حاتم ابن عارف، د یو عالم دی. په هغې کې دا قول دی. امام بخاري صاحب دا خبره هم کړې ده مونږ ته. فاصبروا یا اصحاب السنن رحمكم الله فإنكم اقل الناس. صبر کوي اے د سنت والا اهل الحديث، فتاسو د الله رحم وکي ځکه تاسو د ټولو خلکو نه کم یې. دا په دغه نصائح کتاب کې ذکر دی. نو
اهل الحدیث ته دا خبره کړې د اهل الحدیث فضیلت ډیر زیات دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې مخونو ته څوک ګوري دا عبادت دی. ناشنا خبره کړې ده. عبارت یې دا دی: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. د اهل السنة نه یو سړي ته کتل، هغه سړی چې هغه سنتو طرف ته دعوت ورکوي او د بدعاتو نه منع کوي، عباده، دا عبادت دی. ډېره ښکلې خبره ابن عباس صاحب کړې. اصول اعتقاد اهل السنة د لالکایي صاحب کې دا روایت دی، او الابانه کې دی، تلبیس الابلیس کتاب فاغې کې. د اهل الحدیث په باره کې ایوب سختیانی رحمه الله هغه فرمایي: وإني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة كأني أفقد بعض أعضائي. وإذا چې خبر شمه د یو اهل الحدیث فمرګ چې پلانې اهل حدیث دا مړ دی، وایي ګویا کې داسې ده لکه زه یو اندام ورک کړمه، یا رانه لاس کټ شي یا رانه خپه کټ شي، داسې وایي زه داسې شمه. ډېر ښکلی قول یې کړی. دا هم لالکایي صاحب ذکر کړی دی. او د امام شافعي رحمه الله قول د اهل الحدیث په باره کې واورئ، ډېر ښکلی قول هغه هم دی. امام شافعي رحمه الله فرمایي: اذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. کله چې زه د اهل الحدیث نه یو کس ته وګورم، ګویا کې وایي دا داسې ده لکه د نبي صلی الله علیه وسلم ملګري ته چې وګورم، دا داسې ده. وایي ما ته دا داسې ښکاري. هغې وجه دا ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم ملګرو هم په همدې احادیثو باندې عمل کو، دا یې منل، او اهل الحدیث هم په دې باندې عمل کوي او دا مني. شرف اصحاب الحدیث په نوم باندې کتاب دی، په هغې کې دا قول ذم الکلام و اهله په نوم باندې کتاب هغې کې هم دا دی. د امام شافعي صاحب نور اقوال هم شته. یو ترېنه داسې نقل دی، وایي که چېرته دا د سایانو والا قلمونو والا نه وی، نو زنادقو به په دې منبرونو باندې خطبې کولې. لولا اهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. دې زنادقو به منبرونو باندې خطبې کولې، دا به ختلې که دا اهل الحدیث چېرته نه وی. دا د امام شافعي قول دی. نو اهل الحدیث د دې ډېر فضایل علماو بیان کړي، په احادیثو کې ډېر زیات راغلي، څه به انشاءالله بیانو، خو د علماو هم ډېر زیات بیان کړي. خو دې څه دا خبره هم یاد ساتل پکار چې اهل الحدیث دا معصوم نه دي. ګوره خامخا ګناهونه ترېنه صادرېږي، خو بیا دا ده چې توبه وباسي. مؤمنان دي، کومه ګناه وکړي بیا توبه وباسي د دې نه. اهل الحدیث د ټولو خلکو نه په دې وصف څه ډېر اولاد یې وایي. لکه امام شافعي رحمه الله یو خبره کړې ده، هم ډېره ښکلې خبره ده: اهل الحدیث فی کل زمان کالصحابة فی زمانهم. اهل الحدیث په هره زمانه کې په شانته د صحابو دي، لکه صحابه چې په خپله زمانه کې څرنګه افضلیت لره او کوم اعمال یې کول، اهل الحدیث په خپله زمانه کې قشان دي وایي.
او دا خبره به هم کوله دام واورئ واذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت احدا من اصحاب رسول الله. مختلف عبارتونه دي هغه مخکې هم داسې اهل الحديث انس رضی الله عنه د دې مبارک فرمایي زه د الله او د الله د رسول سره مینه لرم، زه د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما سره مینه لرم، فارجو ان اكون معهم، او زه امید ساتم چې زه د هغوی سره شم، وان لم اعمل باعمالهم، اگر که د هغوی د عملونو په شان عملونه ما نه دي کړي. اهل الحديث هم داسې دي. د ابوبکر عمر نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه ټولو سره د مینه ده، اگر که هغه شان عملونه نشي کولی کمزوري ده، خو لیکن د هغوی سره مینه شته. او المرء مع من احبه، سړی به د قیامت په ورځ چا سره وي؟ چا سره چې مینه وي. من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د کوم قوم سره مشابهت وکړي هغه د هغوی نه دی. د اهل الحديث مشابهت د چا سره دی؟ د اهل الحديث مشابهت هم د دې صحابو سره دی، هغوی به ما حدیث منل دی هم مني. نو دا خبره مونږ کوله چې اهل الحديث دا معصوم نه دي، خامخا ګناه سړي نه صادرېږي، کله کله یو کس نه بدعات هم صادر شي، خو لیکن په دې وجه باندې به سړی دا د اهل الحدیث توب نه وباسي. کله کله داسې کېږي. ثقاف صاحب یو عالم دی، ښه کتابونه لیکلي، تحقیقات یې کړي دي. هغه وایي چې د اهل الحدیث معصوم نه دي، کله کله په ګناهونو کې واقع کېږي، کله په بدعاتو کې واقع کېږي. مثالونه یې پیش کړي دي، لکه مثال اشعري صاحب شه، ابن حزم صاحب شه، نووي شه، او ابن حجر صاحب شه. دیو کله کله د کلام والا او خبرې هم راغستي، تاویلات یې هم کړي دي، خو لیکن د اهل الحدیث توب نه وځي. ده مونږ ډېر شوي الله کوم یو یې زه خیر دی وروسته به دا کلیپونه ورکړو دی به واوري بیا. نو دا ائمة الحدیث دي، دې ته څه وایي؟ ائمة الحدیث دې ته ویل کېږي. دا هغه خلک دي چې دی د مسلمانانو ائمه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم دا خبره کړې ده. ټیک د ابوالحسن اشعري دین هم څه ګناه به شوي، لکه بعضې وخت کې تاویلات سړی وکړي، وروسته توبې ایستلې دي بیا د ابن حجر صاحب داسې نورو، خو لیکنه توبې ایستلې ده او دا ائمة الحدیث دي. بعضې خلک دا اعتراض کوي په اهل الحدیث باندې. اهل الحدیث ته دا وایي چې تاسو دعوت قرآن حدیث ته کوئ، ستاسو دوه اصول دي، تاسو تقلید نه کوئ، دا خو ستاسو جرأت دی، تاسو اجتهاد نه منئ، تاسو مذاهب اربعه نه منئ، تاسو د هغې نه ځانونه مستغني ګڼئ. صحابه، تابعین، تبع تابعین، د هغې په زمانه کې راته اهل الحدیث وښایي. هغه وخت کې اهل حدیث وو، آیا په دې نوم باندې هغه وخت کې مسما شوې ده؟ مونږ ته وایي د چا نه تاسو داسې وښایي چې هغې ته اهل الحدیث ویلی شوی په هغه وخت کې. دا اعتراضات به تاسو ته کوي، دا خلک په تاسو باندې به کوي. نو د دې جوابات به انشاءالله مونږ کوو. دا کوم خبرې چې کوو وروستو دا به د دې جوابات دي چې اهل الحدیث د دې دعوت ټیک د بالکل قرآن حدیث ته دی، په منهج د سلفو باندې دی روان دي. دا قسم خبرې چې څوک کوي، دا مخکې چې ما دا کوم اعتراض د دې را نقل کړه، نو دا یو د درې خلکو نه به خامخا دا یاد ساتئ. څوک چې اهل الحدیث پسې ګډې وډې وي، نو دا خلک به یو د درې قسمه خلکو نه وي. یا خو دا خلک جاهلان په تاریخ د اهل الحدیث باندې، هغه ورته نه دی معلوم، او حقیقت کې دم دا خبره داسې د اهل بدع زموږ د تاریخ نه خبر نه دي، خو بس د یو نه واوري، وایي د یو نیم سل کاله مخکې نه و، د بل نه واوري، داسې تاویلې ماویلې، په دې باندې دلیل د دې څه نشته. موږ به دا خبره دې ته ثابتوو چې زموږ تاریخ ډېر پخوانی دی. کله نه چې د وحی نزول شروع شوی دی په نبي صلی الله علیه وسلم، دغه وخت نه اهل الحدیث پیدا شوي دي. دا خبره موږ په دلایلو سره ثابتوو انشاءالله وروسته. نو یا خو دا سړی جاهل دی، د اهل الحدیث تاریخ ورته نه دی معلومه، د دې علاماتو ته نه دی معلومه، د دې فضیلتو ته نه دی معلوم. دویمه، یا دا سړی ګمراه بدعتي دی، بدعتي دی، مبتدع دی. دا سړی صرف دا خبرې په دې وجه باندې کوي چې خلک متنفره کړي د اهل الحدیث نه.
خلکو به ذهن کې دا خبره واچي چې مړه دا اوس پیدا شوې فرقه ده او زمونږ کابرین دا خو ډېر پخوانه دي زمونږ امامان دا پخوانه او دا اوس پیدا شوي خلک دا په دې وجه دا خبره کوي چې د خلکو نفرت پیدا کېدی او نه. دریم یا دا اهل الرای دي دا خلک اهل الرای متعصبین دي تعصب پکې دی د رای د تقلید د وجې نه دی دا خبرې کوي او په دې رای باندې ډېر زیات روایتونه ما راجمع کړي دي چې د دې کومه بدي ویلی شوې ده کومه بدي هسې د نمونې په طور باندې یو څو ته ذکر کوم. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ایاکم والرأی فإن الله رد على الملائكة الرأي. تاسو د رای نه ځان وساتئ الله سبحانه وتعالی په ملایکو باندې د هغې رای ور واپس کړې ده رد کړې ده. څه ویلې قال إني أعلم ما لا تعلمون. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی ویلي وأن احكم بينهم بما أنزل الله. داسې ورته نه دي ویلي چې بما رأیت. دا رأیت لفظ به د صحابو ډېر بد ګڼه ستا پکې څه رای ده او ستا پکې څه رای ده پلاني پکې رای دا ده او د پلاني رای لفظ به نه استعمالوي بالکل چې د پلاني دا رای ده او د پلاني دا رای ده. که چېرته وی رای استعمال شوی الله به قرآن کې نبی اسلام ته ان احکم نه ویلی بلکې څه به یې ورته ویلي وی بما انزل الله به ورته نه ویلی بلکې بما رأیت به یې ورته ویل چې ستا څه رای په هغې باندې ته خبرې کوي. ابن مسعود رضی الله عنه هم نقل دی چې د رای نه ځان وساتي پخواني خلک په دې وجه باندې هلاک شوي دي. قیاسونه مه کوئ ولا تقیسو شیئا بشیء یو شی به بل شي باندې مه قیاس کوه خپې به مو وخویږي وایي. دا ذم الکلام د هروي صاحب په هغې کې دا قول موجود دی او ډېر زیات ما په کتاب کې راجمع کړي انشاءالله دا به چاپ شي بیا به وګورئ. نو موږ دا خبره وکړه چې دا کم اعتراض په اهل الحدیث باندې کوي دا څو قسمه خلک دي 3 قسمه دي. اول قسمه جاهل د دې په تاریخ فضیلت خصوصیات او صفات او عقیده باندې جاهل. دویم قسم به کوم خلک دي کم اهل البدع به چې بدعتین د تعصب د وجه نه دی دا کار کوي. دریم قسم به کې اهل الرای دي. دا 3 قسمه خلک چې دي دا جاهلان دا څه د جهل د وجه نه او څه د تعصب د وجه نه او دا خبره خو تاسو پېژندلې مفید الطالبین کې چې الناس اعداء ما جهلوا خلک د څه دشمنان دي په څه چې نه پوهېږي د هغې دشمن د اهل الحدیث په تاریخ باندې دی نه پوهېږي نو په دې وجه باندې دا د دې دشمنان جوړ شوي دي. ابوالمظفر السمعاني رحمه الله چې یو ښه عالم دی او د اهل الحدیث ښه تاریخ یې هم لیکلی دی او ښکلي صفات یې هم لیکلي دي هغه هم دا خبرې کړې دي چې دا خلک کومې خبرې کوي نو دا همدغه 3 قسمه خلکو نه دا خالي نه وي. دا خبرې اصل کې دی لیکي کتاب الانتصار په نوم باندې کتاب دی الانتصار لاصحاب الحدیث. په دې کې دا خبرې دي دا 3 قسمه ډلې دا ذکر شوي دي په دې کې. ابو احمد په نوم باندې یو عالم دی بقیه نومې دی رحمه الله. دا ما ته امام اوزاعي رحمه الله وفرمایله وما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم. تد اغه قوم په باره کې څه وی چې د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث سره بغض کوي دی. ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم چې د خپل نبي حدیث سره بغض کوي. وی ما ورته القوم سوء دا خو ډېر بد قوم دی نو وبيرا تغيير ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث. كعبارت نشي لك حاصله ولكي مقصد دا ده چې هیڅ یو بدعتي داسې نشته دی چې ته ورته حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم بیان کړی او هغه د دې د مذهب او د بدعت نه خلاف مګر د دغه حدیث څخه به دی بغض کوي. هر بدعتي ته چې ته حدیث بیان کړي دا به ورسره بغض کوي. که دې ورته ویل ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی امام بخاري رحمه الله ذکر کړی چې نبي اسلام رفع الیدین کړي دې څخه به دا بغض کوي. که دې ورته ویل چې قرآن کې الله ویلی دی چې ایمان کې زیادت نقصان راځي نو دی به دې سم بغض کوي تا سره به هم بغض کوي. اصل کې د دې د مذهب نه دا خبره خلاف ده. هره خبره چې د د مذهب نه خلاف یو تی ذکر کوي نو دی به ستا سره بغض کوي. دا قول دا د چا قول شه
امام اوزاعی رحمه الله هغه دا خبره وکړه د خپل ملګری ته ابو احمد بقیه ته. یو بل خبره، احمد بن سنان القطان رحمه الله یو ښه عالم تیر شوی دی. دا قول ولیکئ، دا ته په مزه ویمه: لیس فی الدنیا مبتدع، ليس في الدنيا مبتدع إلا يبغض أصحاب الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا يبغض أصحاب الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه، نزعت حلاوة الحديث من قلبه. په دنیا کې هیڅ یو مبتدع یو بدعتي داسې نشته مګر دا د اهل الحدیث سره بغض کوي، د اصحاب الحدیث سره بغض کوي. وروسته زه تاسو ته د دې پوره تعریف کوم چې اهل الحدیث څه ته وایي. دا اوس چې دي د اهل الحدیث دي که نه دي دا خبرې. او کله چې یو سړی یو بدعت پیدا کی، یو بدعت جوړ کی، نو د دې نه د حدیث خوند خیج، د دې د زړه نه د حدیث دا خوند وځي. نزعت حلاوة الحدیث من قلبه، د حدیث خوند د زړه نه وځي. څومره ښکلی قول دی، بلکل حقیقت دی. او مونږ دا لیدلې چې د دې اهل بدعو د زړونو نه چې ده د احادیثو سره مینه وتلې ده، نو د دې وجه هم دا ده چې د احادیثو سره بغض کوي، بدعات پیدا کړي دي. بیا یې واورئ: لیس فی الدنیا مبتدع الا یبغض اصحاب الحدیث واذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. امام ذهبی رحمه الله په سیر اعلام النبلاء کې دا روایت ذکر کړی او بالکل صحیح روایت دی. او دا د چا دی؟ احمد بن سنان رحمه الله. قول دی ښکلی قول دی. قتیبة بن سعید رحمه الله ده هم یو قول کړی دی، که تاسو عبارت نشي لیکلی حاصل یاد کړئ، عبارت به زه ویمه: اذا رأيت الرجل يحب اهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. حاصل یاد کړئ، دا فرمایي وایي کله چې ته یو سړی ووینې چې دا د اهل الحدیث سره مینه کوي. اهل الحديث څوک دي؟ لکه مثال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله شو، عبد الرحمن رحمه الله چې ابن مهدي باندې مشهور دی، احمد بن حنبل رحمه الله، اسحاق ابن راهويه، او داسې نور ډیر ذکر کړه. هغه خلک چې په احادیثو عمل کوي اهل الحديث دي دا ذکر کړه. کله چې ته دا ووینې نو فإنه على السنة، دی په سنت باندې قائم ولاړ دی وی مضبوط. ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع، او څوک چې دې نه خلاف کوي پوهه شه چې دا سړی بدعتي دی. دا چا قول دی؟ قتیبة بن سعید رحمه الله. ښکلی قول دی، ذم الکلام للهروي، دا شرف اصحاب الحديث کې دا ذکر شوی دی. او یاد یې کړئ، حاصل یاد کړئ. عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو ښه عالم تیر شوی دی. اگر چې بریلین دې ته غلط نسبتونه کوي، خو عبدالقادر جیلانی صاحب دا یو ښه عالم تیر شوی دی. غنیة الطالبین په نوم یې کتاب لیکلی دی او د اهل الحدیث ډېر ښه تعریف یې کړی دی. او یو ځای کې دا لیکلي د احناب په هغه فرق باطلو کې ذکر کړی چې دا فرق باطل، او بیا هم دی ورپسې دي، ګوره هغې ته خپل دغه وي، دا لوی ځوانو ته څوک وي، یو څوک ورته یو څه وي، څوک بل څه وي. عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا څه وي؟ د دې عبارت که نشي لیکلی حاصل یې لیکئ. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الحديث ناصبة. دا روافض الشيغان علامة ويداده دادا چې أهل الحديث تدين ناصبة وي. ناصبه څوک دي؟ ناصبه دا یوه ډله وه چې د علي رضی الله عنه سره بغض کوو.
نو دا ظالمان وی د اهل الحدیث دا د علی رضی الله عنه دشمنان دي، دومره لوی ظالمان دي. او موږ د علی رضی الله عنه سره څومره مینه کوو، څومره مینه د هغه زمونږ په زړه کې ده. د ټولو اهل حدیثو که پخوا او که اوس دي، د ټولو د هغه سره مینه ده، ډېره زیاته سخته مینه ده ورسره. او دا په څه وجه؟ دا د نبي صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه، دا د نبي علیه الصلاة والسلام د قرابت په وجه، او دا د ایمان په وجه. او هر ډله چې هغه دا خبره کوي روافض دا د اهل سنت دشمنان دي. امام جیلانی صاحب وایي ولا اسم لهم، د دیو د فاره بل نوم نشته سوا د دغه یو نوم نه، وهو اصحاب الحدیث. هغه څه اصحاب الحدیث، دې ته اصحاب الحدیث ویل کیږي. او دیو د فاره بل لقب نشته سوا د دې نورو خلکو د فاره مگر اهل البدع. دا څوک چې دیو سره بغض کوي دا څوک دي؟ اهل البدع. نو فرق یې وکړه که نه؟ څوک چې د اهل الحدیث سره مینه کوي دا اهل الحدیث دی، څوک چې د اهل الحدیث سره بغض کوي دا څه دي؟ دا اهل البدع دي. نو دا کم خلق چې د اهل الحدیث سره بغض کوي او دغه عبدالقادر جیلانی رحمه الله خپل امام ګڼي، نو دا د دې امام به نه، خپل امام خبره ونه منله، د دې په ګمان باندې. دی خو د عبدالقادر جیلانی او د دې په منځ کې ډېر فرق دی. دا خبره مو سره یاد ساتئ، غنیة الطالبین کې دا خبره هم کړې د دغه عبارت سره ملګرې. یو څو خبرې کړې او ډېره ښکلې خبرې کړې دي. یوه خبره فعلامة اهل البدع، د دې علامې ذکر کړي. که عبارت یې لیکم په مزید ته وایم فعلامة اهل البدع الوقيعة في اهل الاثر. د اهل بدع علامه وایي دا ده چې د اهل الحدیث په باره کې به دی قسمه قسم لارې ګوري او دې ته مصیبتونه رسوي، جاسوسیانې به وله کوي. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الآثار بالحشوية. د زنادقه علامه وایي دا ده چې دی اهل الحدیث ته حشویه وایي. حشویه په دې سره مقصد د دیو د آثارو بطلان دی چې دا باطل ثابت شي. حشویه ورته وایي. حشویه و باطل پرسته ډله وه. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. دیو ته مجبره وایي. څوک؟ قدریه. قدریه اهل الحدیث ته مجبره وایي. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. د دې جهمیو علامه وایي دا ده چې اهل الحدیث ته دی مشبهه وایي. تاسو دا اورېدلي دي د عقایدو په کتابونو کې د جهمیو دا الفاظ به ډېر وایي دا مشبهه، مونږ دا بدعتیان مونږ ته مشبهه وي، وایي دی مجسمه او مشبهه دي. نو مقابل کې دی څه شو؟ د عبدالقادر جیلانی په نسبت باندې مقابل کې دی جهمیه شو. او دیم جهمیه وجه دا چې دیم د الله صفات نه مني، صرف دغه څو مني، نور نه مني. نو دی جهمیه عقاید چې وګورئ د جهمیه او د دې عقایدو کې فرق ډېر نشته. نو دی اهل الحدیث ته مشبهه وایي. مشبهه او څوک ته مجسمه وایي. وعلامة الرافضة تسميتهم اهل الاثار الناصبه. د دې روافضو شیګانو علامه وایي دا ده چې اهل الحدیث ته ناصبه وي. مخکې مې ته د ناصبه ذکر وکړه. دا چا دا خبره لیکلې ده؟ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په څه کې غنیة الطالبین کې لیکلې او ډېره ښه خبره ده. دا خبره یاد ساتئ.